ګلبدین نایب په ګډو وډو سر شو. سلام مینه ګرانو دوستانو، وخت مو په خیر. د ویډیو د مخه زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. دوستانو لکه څنګه چې تاسو خپله وکتله، افغانستان پرله پسې اووه لوبې وبایللې. هغه بله ورځ چې بنګلادیش سره لوبه وه هغې هم د لاسه ورکړه. نو اوس ګلبدین نایب چې کله هم میچ ختم شو نو ګلبدین نایب پریس کانفرنس ته کېناسته او په پریس کانفرنس کې ورنه پوښتنه وشوه چې تاسو ولې په بنګلادیش باندې لوبه وبایلله او تاسو ولې دا ونه ګټله. نو په دغه دوران کې ګلبدین نایب وویل چې موږ کله ویلي چې موږ به د بنګلادیش نه لوبه وګټو. ګلبدین نایب دا خبره بار بار تکرار کړه چې موږ هیڅکله هم نه ده ویلي چې موږ به بنګلادیش ته ماته ورکړو. نو دوستانو که تاسو یاد شي د میچ شروع کېدو نه مخکې د سکواډ د شروع کېدو نه مخکې ګلبدین نایب په پریس کانفرنس کې ویلي وو چې موږ به پاکستان ته هم شکست ورکو، ویسټ انډیز ته به هم شکست ورکو او همداشان بنګلادیش ته به هم شکست ورکو. نو همدغه خبره وه چې ګلبدین نایب د خپلو خبرو نه واوښته او د خپلو خبرو نه منکر شو او بار بار دا خبره تکرار کړه چې موږ کله ویلي چې موږ به بنګلادیش ته ماته ورکړو. او ګلبدین دا خبره هم زیاته کړه چې هغه وویل چې زموږ لوبغاړي چې دي هغه فټ نه دي او زموږ لوبغاړي بالکل لوبه نشي کولی. نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې کوم لوبغاړی فټ نه وي نو هغه به بیا سکواډ کې څنګه اخیستل کیږي. همداسې ډېرې خبرې ګلبدین نایب په پریس کانفرنس کې وکړه. او بله خبره دا یې هم زیاته کړه چې زموږ لوبغاړي داسې بې وخته شاټونه وهي چې کله هم بال ورته راشي نو په هغه وخت کې د شاټ وهلو بالکل هغه نه وي، څه چانس نه وي. نو دوی بې ټیمه بې وخته شاټونه وهي، نو ځکه موږ دغه لوبې وبایللې. دوستانو که تاسو چېرته وګورئ افغانستان دغه خپله اوومه لوبه وبایلله او بالکل اوسه پورې یوه لوبه هم نه وه ګټلې. نو ګلبدین نایب دا زیاتوله چې موږ هېڅکله هم دا نه دي ویلي چې موږ به د بنګلادیش نه ګټو یا به د نورو لوبغاړو نه موږ لوبه وګټو. حالانکې د دې نه مخکې ګلبدین نایب ډېرې خبرې کړې وې، ډېرې ګډې وډې ویشتې وي، لاپې داپې ویشتې وي چې موږ به د پاکستان نه هم ګټو، د ویسټ انډیز او د نورو ټیمونو به هم موږ ګټو. بالکل دا ګلبدین به ولې داسې خبرې کوي، یعنې ګلبدین نایب ولې داسې خبرې کوي، صفا خبره ولې نشي کولی. افغان لوبغاړو ترمنځ داسې څه خبره ده چې دوی د میچ شروع کېدو نه یوه خبره کوي چې کله هم د بیا پریس کانفرنس د میچ د ختمېدو نه یعنې میچ کله وبایلي چې کله بیا کینې دوی بیا بله خبره کوي. آخر وجه څه ده چې زموږ لوبغاړي صحیح لوبه نشي کولی. نو دوستانو تاسو هم خپل نظر لاندې په کمنټ کې شریک کړئ ولې موږ لوبه نشو ګټلی. بالکل د زیمبابوې خلاف د آیرلینډ خلاف دوی ښکلې لوبې کوي، ښه ښکلی چیسینګ کوي، بلکې د مضبوطه ټیمونه چې د دوی په وړاندې دوی بالکل نشي ځلېدلی. نو خپل نظر مو لاندې په کمنټ کې شریک کړئ او دغه ویډیو خپلو دوستانو سره هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله.